سلامونه وخت مو په خیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د کرکټ تر ټولو چټک فارمټ مهالویش اعلان شو. آیا محمد نبی په رښتیا هم تقاعد اخلي؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د کرکټ تر ټولو چټک فارمټ مهالویش اعلان شو. د ابوظبي د 10 اوریز یا ټي10 لیګ چې د کرکټ تر ټولو چټک فارمټ دی د شپږم پړاو لپاره مهالویش اعلان شوی دی چې د نومبر په 23مه نیټه به دغه سیالۍ پیل شي. 10 اوریز لیګ به 12 ورځې وي چې ټولې پکې 33 لوبې ترسره شي او 8 لوبډلې پکې لوبیږي. د دغه لیګ لومړۍ لوبه د نیویارک سټریکرز او بنګله ټایګرز لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي. په ټي10 یا 10 اوریز لیګ کې هره ورځ 2 یا 3 لوبې ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د دسمبر په 4مه نیټه ترسره شي. د دې لیګ ټولې سیالۍ به د اماراتو کې ترسره کیږي او د متحده عربي اماراتو لخوا به دغه لیګ هم ترسره کیږي. سږکال د ټي10 لیګ په شپږم پړاو کې هم ډېر شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي چې د دې ډلې څخه نوین الحق او درویش رسولي هم دي او محمد شهزاد، حضرت الله زازی، اظهار الحق نوید او مجيب رحمان، ظاهر خان، رحمان الله گلبز، فضل حق فاروقی، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران او کریم جنت لوبیږي پکې. آیا محمد نبی په رښتیا هم تقاعد اخلي؟ د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او تکړه الراونډر محمد نبی وایي چې په نږدې وخت کې به تقاعد اخلي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به تقاعد اخلي. محمد نبی له امریکا غږ سره په تازه مرکه کې بیا ځلې د کرکټ پرېښودو خبره کوي او داسې ښکاري چې په نږدې وخت کې له نړیوال کرکټ نه تقاعد واخلي او خپل ځای به کوم ځوان لوبغاړي ته پرېږدي. محمد نبی چې دا مهال په لوبډله کې تر ټولو ډېر تجربه لري او له لومړي وخت نه تر اوسه له لوبډلې سره دی. د 20 اوریز او 50 اوریز کرکټ زیاتې لوبې یې کړې دي. نه غواړي چې د نورو په لوبغاړي کې پاتې شي. نوموړی پخپله وایي چې نور پخپله ځان کوم ځوان لوبغاړی پرېږدي. هغه زیاتوي چې نور زاړه شو، وخت مو تیر دی او په نږدې وخت کې به تقاعد واخلي. خو دا یې نه ده په ډاګه کړې چې کله به تقاعد اخلي. کله چې ترې پوښتنه کیږي چې آیا 8 کاله وروسته به یو بل محمد نبی پیدا شي، نو نبی ورته په جواب کې په خندا وایي چې څه کوي، 8 کاله نور هم را باندې کرکټ کوي. خو دا هم وایي چې ښه استعدادونه شته خو کرکټ بورډ ورته منظم او پراخ پلان ولري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.